یوه دعا په 1500 روپۍ شندي، یوه دعا په 1500 روپۍ ارزانه شول ستاسو دپاره په 1500 روپۍ یوه دعا درته کومه چې دا هلته ناست زما رنګه مفلسان دي او لکپتیان دي له هغو زه کروړپتیان جوړوم، له کروړپتیانو زه اربپتیان جوړوم، له اربپتیانو زه کرپتیان جوړوم، له کرپتیانو زه په یوه دعا بیا نو وشندې راغی ارزانه شوه ارزانه شوه راوچلېږي 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 پلاډي دروغجنه ته بیا راغلی په تېر پروګرام کې د ما څخه 1500 روپۍ واخیستلې تا دوه درته کوم دا اوس دوه وچ تا راته کړې وه او غویی ستړی مه سې جوړ لرې سه لرې سه نه یم غویی سړی یم هسې په دغو خو درله راغلی یم هسې هو والله که دې تر هغو پورې پرېږدمه که ما په تا باندې د کوټګرو په عدالت کې پایار نه کړي کاټ نو به زما نوم تورک بدماش نه ای مسلمانه څه کوې څه کوې د کومې خواښ په دې ته اوس د دغو مسلمانانو په مخ کې مه په هغه تېر مجلس کې دعا درته وکړه ما له تا غویی نه کړي جوړ ګواهي تېره کوي ولې ما اډونه پره ماتوئ ظالمانو ما د شکر نه سنډل د لکۍ نه سنډله د لغتې نه ولې غویی مه نه کړي ځین جوړ وم زه دا خبره نه درته کوم دا زه منم چې تا په تېر پروګرام کې د ما څخه غویی جوړ کړئ ما لغتې هم غورځولې شکران مې هم غورځول هغه خو لا پرېږده وم په کلي کې د علاقې د پالیزو جوړنګان مې لا ایستلي ول ولې نو نازوانه دا رنګ هم سړی کوي غویی مې درسه جوړ کړلی اوس په 1500 روپۍ باندې نو ته اوس څه شي کوې او اف آی آر هم لا پر ما باندې کاټوې زه ولې په دا خپله برادري کې بدنامه کوې یاره هی 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 وم زما د ژوند تر ټولو بهترینې ښایستې او شیرینې ورځې شپې هغه وې چې زه غویی وم بېشک ظالمه وم نه خواري وه نه پریشاني وه نه د کور والا دا پړسېدلې شپږمې وې نه د ډرون حملې وې نه د دهشتګردۍ کیسې وې بس یو ښه ښایسته او ډک غوجل و یو زه وم یوه غوا وه ای ظالمه ای ظالمه تا د غویي څخه زه بله برته ولې انسان کړم نو څه کوې اوس نو په 1500 روپۍ باندې په پراړه کې خو نو لډوګان نه سره عالم زو داسې سړی نه کوي 1500 روپۍ وي ښه د پیسو خبره ده نو چې د پیسو خبره ده ونیسه دغه دی 10,000 روپۍ را سره دي خو دا واخه ما د همیش دپاره غویی کړ 10,000 نه 10 کروړ روپۍ راکړي لکه سنه لکه اوس غویی شوې بس هو دا نو له زړه وباسه زما جانه ولې بس یوه دوه یو واره قبلېږي بیا اثر نه کوي ښه نو بیا بس نو که غواړې چې کیشو درسه جوړ کړم غویی خو نو نه سم درسه کیشو به درسه جوړ کړم پر څلورو به روان یا دا نه بل یو شی راسه جوړ کړه زه بیا به دی وکړو ناظم به درسه جوړ دا څه کوې یاره ناظم عجبه خبرې کوي یار ناظمانو 15 شپې پاتې هم دا 15 شپې دي چې شته ما ناظم جوړ او هغه هم بیا بې اختیاره ناظم هم د ناظمانو څخه اوس اختیار اخیستی دي بل کار نشته ورپاته بس ورسي د پکوړه والا د دکان افتتاح وکړي سارې په اخبار کې پوټونه یاره ټیک راته وویل سر دغه ناظم هغه کیسه و برته بیا دی ډېر پر ډېر قسم دی کیسه درسه جوړ شم ډېر دا بل شم به وکړو دی به وکړو د برې فیکټرۍ به در ولګوم د برې وزارت به په لاس درکړم یا د برې فیکټرۍ نه غواړم هسې څله ظالمه په هغه د پولیس والا پسې دي چاپې ورباندې وي رښتیا وایې دغه ټکي ته خو بیا زما هغه سره پام نه و دی به وکړم چې د انګورو باغ به در ولګوم د انارو باغ به در ولګوم د سیبو باغ جلا جلا اوهو یاره ته زما دوست یې که زما دښمن یې زه درته وم دوه راته وکړه ته بدواوې راته کوې کله هم بدوا درته کوم دا بدوا نه ده وم اوبه چیرې دي چې بیا زه باغ په اوبه وم او دغه ټکي ته هم پام نه و دی به وکړم چې د ټي وي اکټر به درسره جوړ کړم بس هکټر د پروډیوسر خو دې راته ویلي وای لا بیا هم شو پروډیوسر به وای کمره به وای یو دبدبه به وای یو ښایسته و ښایسته اداکاران به وای اکټر چې دوه ویله هم شو استثاد بې سره تېر وای اکټر زه بیا به دی وکړو تېره وښه څه شي درته جوړ کړم ځه
خوښه ستا ده خوښه ستا ده شینخالۍ که په تاسې خورې که ریوړي ولاکه زما خو سر نه په خلاصېږي بس چې ستا را باندې پیرزو یي چې په کوم شي کې مې خیر وي بس دی دوه راته وکړه بس چې زما خیر پکښې هغه شی راڅه جوړ کړه وشنده شینکۍ وشنده شینکۍ بله شینکۍ دې ستا بلا واخلي دغه دي ډېر تر بوی د صدقه سم دی به وکړو چې ودره زه ستا دپاره سوچ کوم کمپیوټر خلاص کړم په کمپیوټر کې زما او نن سبا دا ګلوبل دی دا دنیا چې کم انسان د کم انسان ژوند تر ګردو ښه دی سکی دا نو انسان دی دا نو زندگی ده او سوچ د ګاډۍ د بلټ پروف ګاډۍ تر لاندې ده تر ظالم او فلیګ کار دی ظالم او جنډۍ دی هغه چې پر رپېږي هغه دی ننوتی پاسه بلی سکیه خلګرد ورته پورته شول په سلامي ورته ولاړ دي هغه دی بیا د دفتر افتتاح وکړله له خوب یې خوري له خوب یې چې سکی یار ډالران دغه یې ور روان دي وزیر درته جوړ کړم وزیر یا توبه مې یخله دې وچه سره د یاران ولې وزیر یا دا وزیر مه راسه جوړوه بل چار شی راسه جوړوه زه هم زموږ په ملک کې د دغه انسان تر ژوند د بل چا ژوند نه دی سم تر ګردو A1 نمبر ژوند د دغه انسان غه دی اوس نو زیاته ستا خوښه ده یاره دی نی چې خطا مې باسې ولا که د ګر سره خطا باسم یارو دوست مې یاره که بل سړی وای خطا ایستلی به مو وای ګاډۍ روپۍ هر څه بسیاره دي بس تیار څه درله شوف دا وزیر جوړ شو السلام علیکم وعلیکم ستړي مسئ مهرباني تاسو څنګه یاست ډېر ښه مهرباني زما ورونو دوستانو عزیزانو زه به ستاسو دپاره پاخه روډونه جوړوم پر کښېښول نرمه ستاسو په خدمت کې به شپه ورځ لګیام لوډ شیډینګ به ختموم راګیل یې کړل د لوکو ډرمان او بل ستاسو دپاره به زه سکولونه جوړوم کالجونه به جوړوم پر کوڅه به جوړوم زموږ تر کوڅې راتېر نه شي او بل خلک د په ټماټرو زه به ستاسو دپاره د بیرون ملک دورې کوم او ډالر به راوړم په خپله به خورم اوس یې رښتیا وویل مه کوه بس دې اوس د رښتیا ویل بنجوړنګان مه کاږه بس دې اوس د خلک پر تا نه یم که د ټماټرو د بانجڼانو واری در باندې وسو زه به په ټماټرو سو نو زما ورونو ما درته ویل زما خبره واورئ بس نو د اعلانونه پاته دي یاره